بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا. سورة الحاقة شروع منگویلو پای کې مقصدو د دنیا د عذاب نویرا په بیانولو د پنځو اقوام مکذبو. واما من اوتي کتابه بشماله، هغه چاته چې ورکړه شو عمل نامه په چپ لاس باندې. هغه علما د هغې طریقه ذکر کوي چې د شا داسې نه به ورله وسري او د شا لاس به پکې ور هاخوا کړي چپ لاس او په هغه کې به ورله ورکړي. یا لیتن فیقولو دی به وایي یا لیتني هیرمان لم اوت کتابیه، چې نوې راکړی شوې ماته زما د عمل نامه، ولم ادري ما حسابیه، او نوې پوه شوې زه نه پوهېدلی په هغه چې څه دی زما حساب، په دې سره پوه شوې نه وې. یا لیتها کانت القاضیه، های ارمان دی چې وې د مرګ ما را ختمونکی. او لقسم چې مشرکانو عقیده وه چې کله موږ مړه شو او زموږ د وجود د خاورو سره خاورې شي د هغې سره ګډ شي د اجزا، نو آئنده لفی خلق جدید، آیا موږ به بیا راپورته شو په نوي پیدایښت باندې. نو چې دغسې شوي وې او بیا ژوند نه وی راکړی شوی. ما اغنا عني مالیه، هیڅ فایده را نه کړه ما ته زما مال، ځکه زه خو په د مال په وجه باندې ګمراه شوی وم. د دې وجه د حدیث کې راځي چې الدنیا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وی دنیا شنه ده او خوږه ده، انسان ډېر جذبوي او انسان ورته ډېره زیاته کوزېږي د دنیا محبت. خو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې نه ګوره ویرېږه، فاتقوا الدنیا، د دنیا د محبت نه ویرېږه. خو که بیا څوک دا ووایي چې یاره ګوره دا ټول هر څه خو په اسبابو باندې کېږي، دنیا او دغه شان پیسې کاروبار دا خو په کار دی که نه. دیو جن علما وایي چې دنیا وپېژنه، دنیا څه ته وایي؟ وایي دنیا ډېر مال نه دی، دنیا ډېر جایداد نه دی، او دنیا چې دی نو دا د وظیفه او کاروبار نه دی، دا خو د ژوند او اسباب د ژوند اسباب دي، دې ته ژوند کې ضرورت پېښېږي، دا ژوند په دې باندې روان دی. نو دنیا څه شی دی؟ وایي دنیا هر هغه شی دی چې تا د دین نه منع کوي. که د دین پې پرېږدي، دین نه دې ته منع کړی، نو دا دنیا ده. بیا که دا وظیفه ده، بیا که دا دکانداري ده، زمینداري ده، هر یو کار ډریوري ده، هر یو کاروبار چې دی، خو چې ته پې د دین نه منع کېږي او دین نه دې بندوي، نو دا دنیا ده. خو احادیثو کې د دې بدي راغلې ده، د مالدارۍ یا د اسبابو لټولو بدي نه ده راغلې. لږ ځان په پوه کول پکار دي. ځینې خلک وایي بس یو لوړی رزق ګټو که نه څه وکړو، نو دا خو نه دي چې طلب کسب الحلال فریضة بعد الفریضه. حلال کسب پکار دی خو وروستو د فرضو نه، دا نه چې سهار لاړ شي او ماښام شي او مخ په قبله نه شي.
نه کنه بلکې فرض به کې هغه وروسته بیا تا باندې روزي ګټل فرض دی. نو الله وایي الله به خذو هلکان سلطانیا هلاک کړم لرا زما هلکان لاړ زمانہ عني زمانہ سلطانیا زور زما زورورتیا زما هغه دوړه دباو او هغه زور هغه څه شو چې ما خلکو باندې ظلمونه کول او خلک به مې زما مخې ته نه شو راتلی داسې به دې کم داسې به دې کم هر څه لاړه ختم شو. خذوه الله ونیسئ فغلوه او توقونه ورته واچوئ ثم الجحیم صلوه بیا یې په جهنم کې وردننه کوئ ثم بیا پیدا په سلسلتین په هغه زنځیرونو کې زرعها چې کړی د هغې 70 ذراعا او یا ګزه ده یا ګزونه د هغې او یا ګزه دي 70 دا تکثیر د زمانې د حساب دپاره ذکر کړي دي یعنې چې حساب پوره کېږي د هفتې حساب په 7 باندې پوره کېږي او نور عام حساب په 10 باندې پوره کېږي نو دې وجې نه دا تکثیر دپاره د علما وایي 70 ذراعا هغه او یا ګزه دي فاسلکو بیا یې دوزخ کې وردننه کوي یا بیا فاسلکو یا یې ویزان دې کوي او دنده کول ورته د دې لپاره کېږي چې د دې دا بدن وسوځي ورید چې ورته وایي ورید یې کې ورید فاسلکو بیا یې وتړئ بیا یې فاسلکو وردننه کوي یا فاسلکو بیا یې ویزان کوي په دې اور کې دا دونه سزاګانې ولې ورکوي انه دا شو دا بدبخته کانه لا یؤمن بالله العظیم د ایمان لرلو په الله لوی شان والا باندې او بل دا ولا یحض علی طعام المسکین او دی تیزی نه کوله یا ترغیب یې نه ورکوو په خوراک د مسکینانو غریبانانو باندې یې د غریب په د هغې قصه کې نه بس چې دی موړ او پټ وي بس دا پوره ده نه د یو مسلمان د هغې لاسنیوه نه د هغې خیر خبره اخیستل او نه د هغې بلکې د هغې حقونه خوره نه بل ولا یحض علی طعام المسکین او تیزی نه ورکوله ترغیب یې نه ورکوو په خوراک د مغریبانانو کې نو فلیس هاهنا او نبی فلیس له الیوم نبی دلرا نن ورځ هاهنا په دې دوزخ کې حمیم څوک دوست مهربان یا حمیم هغه دوست مخلص او اخلاص والا ولا طعام او نبو او نه خوراک الا من غسلین مگر هغه وینې زوی د زخمونو د جهنمیانو هغه وینې زوی د زخمونو د جهنمیانو دا پې خوړی کېږي دا به څوک خوري وی لا یاکله الا الخاطئون نه به خوري هغې لره مگر ډېر خطاکار هغه چاته وایي یعنې چې غلط کار کوي قصدن عمدن او ګناهګار هغه چاته وایي چې هغه ګناه کړي خو بغیر د قصدن عمدن په یره کې دې شوي یا په غلطۍ کې شوي وي نو ګناه خو ده خو خطاکار دا دی چې د قصدن عمدن دا کار کوو او حدیث کې راځي چې دا وینې زوی هغه څوک چې نشاور شیزونه استعمالوي چرس کی شراب کی بنګس کی نور شیزونه کوي نو هغه څوک چې نشاور شیزونه استعمالوي نشه کوي حدیث کې راځي په دې باندې با طیرة الخبال قیامت کې الله وسکي طیرة الخبال صحابه تپوس کوي یا رسول الله دا طیرة الخبال څه ته وایي هغه وایي وینې زوی د جهنمیانو اوس خو دلته سرګټ وسکي او بس چرس وایي شیشه وایي خو بس په ځان باندې نه پوهېږي یا دغه شان شراب وسکي خو وایي دا د هغه صورت د دنیا به دا به ښه تېر کړي نشو تماشو کې به تېر کړي وایي قیامت کې به دغه انسان باندې د وینې زوی د زخمو د جهنمیانو سکول کېږي الله دې مسلمان وساتي
نو لا یاکله نبخور دی هغې لره الا الخاطئون ډېر خطاکارم. نو فلا اقسمو نو فلا د علام زائد دی منا اقسمو قسم کوم زه بما په هغه څیزونو باندې تبصرون هغه چې تاسو وینئ وما هغه څه لا تبصرون هغه مخلوق چې تاسو یې نه وینئ. ډېر داسې اشیاء دي چې موږ یې وینو او ډېر دا چې هغه موږ نه لیدلي دي وینو. اوس د الله رب العزت مخلوقات ملائک دي موږ نه لیدلي خو زموږ په غیب باندې ایمان دی که نه. نو دې وجې نه علما ذکر کوي چې دا کم مخلوقات ویني د دې لیدلو په دې باندې استدلال وکړه په نه لیدلو باندې چې د الله نور مخلوقات هم ډېر دي. دا شان انه یقینا لقول رسول کریم یقینا دا پیغامونه دي دا قول معنا وینا د رسول عزتمند ده. دا وینا خو د پیغمبر نه ده دا خو د الله وینا ده. معنا هغه رسولی شوي وینا پیغمبر ته چې د عزتمند پیغمبر دی. لقول رسول کریم یا د قول نه مراد پیغامونه دي چې دا پیغمبر ته دا پیغامات راوړل شوي دي په واسطه د جبرئیل باندې علیه السلام. نو دا قرآن کریم چې دی دا د ځان نه جوړ شوی ګوره دا هغه وینا ده را رسولی شوي په عزتمند ده. وما هو بقول شاعر او نه دی دا قرآن کریم هغه وینا د یو شاعر چې بس هغه شعر وی او خلق په هغې باندې راغونډوي او قسمه قسم خبرې په هغې کې ورته کوي. د دې داسې نه ده. قلیلا ما تؤمنون ډېر لږ په تاسو کې ایمان راوړي. ولا بقول کاهن او نه ده دا وینا دا کاهن دروغجن قلیب ترویتی چې کاهن هغه ترویتی او هغه ته چې دغه چې ورته وایي دروغجن کاهن و نجومی او دغه ته ویلی کېږي کاهن. ولا بقول کاهن نه ده دا وینا دروغجن یا کاهن هغه ترویتی. قلیلا ما تذکرون ډېر لږ په تاسو کې دي نصیحت اخیستونکي. ترغیب قرآن کریم ته تنزیل من رب العالمین دا نازل کړی شوی دی چې وایي د شاعر وینا نه ده شعر نه دی دا د دروغجنو ویناګانې نه دي بلکې دا رالېږل شوی دی د طرف د مخلوقاتو نه هغه ذات چې ټول مخلوقات پیدا کړي دي او دا د هغې د عمل کولو دپاره دنیا ته د هدایت دپاره رالېږلی دی چې خلک یې واوري او ویمني. ولو تقول علینا بعض الاقاویل که دې جوړ کړي وی دی پیغمبر په موږ باندې علینا په موږ باندې بعض الاقاویل بعضې خبرې د دروغو که ځکه هغه به ویل که چې دا قرآن دروغ دی دا ساحر دی دا سحر دی د ځان نه جوړوي دروغ وایي د شپې خوب ویني سهار راپاڅي ما ته وحی شوې ده. نو که دې پیغمبر داسې د ځان نه وینا جوړولی دروغو لاخذنا منه بالیمین د خامخا ما به نیولی او دی د یمین نه منه دی بالیمین د یمین څه وایي یعنې د ښی لاس. او دې وجې نه علما ذکر کوي لکه مفسرین ذکر کوي چې د بادشاهانو عادت دی چې مجرم د لاس نه ونیسي او بیا سزا ورکوي. یعنې الله وایي که دا دې په موږ باندې دروغ جوړ کړي وی ما به سزا ورکړې وه خو دروغ نه دي زما طرف نه راغلی دی. ثم لقطعنا منه الوتین او بیا به موږ فریکو منو داغه نه الوتین هغه رګ د سټ یو ماده ده چې سټ رګ پریکو او وشلو نو انسان داغه نه مړ کېږي که نو دی ما مخکې دی مې وژلی وې که داسې کار یې کړی وې یا د وتین نه مراد هغه رګ د زړه دی. ثم لقطعنا منه الوتین بیا موږ شلولی او پرې کړی وو موږ
هغه رګ د زړه نو مړ شوی به و. نو فما منکم من احد نشته ستاسو نه هیڅ یو تن عنه د دې پیغمبر نه حاجزین منع کوونکی چې زه وژنم او زه سزا ورکوم نو څوک ده چې ما منع کړي الله. که داسې کار یې کړی وی ته په ما باندې دروغ جوړ کړی وی او د ځان نه خبرې کړی وی نو څوک شته چې ما منع کړي چې زه دا سزا ورکوم. مقصد دا دی وانه ترغیب قرآن او صداقت د قرآن. وانه دا قرآن کریم لتذکرة دا خامخا نصیحت دی یاداشت دی للمتقین دپاره د متقیانو پرهیزګارانو. نو پته ولګي دا چې په دې سره تقوا حاصلېږي، په دې سره پرهیزګاري او د الله په قانون باندې عمل کول حاصلېږي. وانه یقینا دا لنعلم انا لنعلم الله من فویږو ان منکم مکذبین زنستاو نه نسبت د دروغ کوي قرآن ته. ان منکم زنی په تاسو کې مکذبین نسبت د دروغ کوي قرآن ته. وانه یقینا دا قرآن کریم لحسرتون دا افسوس دی علی الکافرین په کافرانو باندې. او دا ده کنه دا سل لانجې چې جوړې دي وایي دا د قرآن نه جوړې دي. مخکې کلونو کې څو کاله مخکې یهودیانو مشوره کړې وه وی راځئ چې دې قرآن مقابله کې بل قبل یو کتاب جوړ کړو او کتاب راجمع شوي و په دې باندې او جوړ کړی و. نوم یې ورله ایښودی و فرقان الحق. څه دغه آیاتونه جهادي صورتونه چې څونه دي وی دا لانجې او جګړې دا ټولې د دې نه جوړې شوي دي. راځئ دا به ترې لرې کړو او نور څه موږ ټول انسان د خدای بندګان یو و د خدای خو مني که نه وایي د خدای بندګان د جګړه کوم خواله راغی. خو دا جنګونه چې کېږي لانجې جوړېږي هم دې وجه چې دی دا خلک وایي او دا دې کې سختیات دی داسې د یو متوسط درمیانه انداز کې به کتاب ولیکو او بس په دې باندې به ژوند تېرو جوړ کړی او داسې لیکل شوی او مرکز یې ولا کویت مقرر کړی او د هغه ځای نه بیا بعضې مملکتونو ته تللی و. علما چې خبر شو الحمدلله هغه چې خبر شو ویې کته نو بس په هغې باندې ردونه وکړه. بیا کوم ملکونو کې چې خور شوی و بعضې خلکو هغه لاسونو ته رسېدلی و هغه حکومت بیا پولیس ګرځېده او هغه راټولوو چې اوس موږ بیا دا خبره شورا نه شي. نو خبره چېرته پټه پاتې کېږي. نو دا افسوس دی چې دا څه لانجه جوړه ده دا د قرآن نه جوړه ده. چا چې د قرآن د پړه کې قرآن دی د هغې پړه کې د ایمان جذبه ده په هغې کې د الله د دین جذبه ده په هغې کې هغه په قرآن په دین باندې عمل کوي او هغه د هغه نه په آینده کې راتلونکی نسل هغې ته د هغې تربیت ورکوي. راځئ چې دا ترې لرې کړو نو بیا زموږ په لاس باندې راځي. او که چېرې دا ترې لرې نه کوي وایي په غېږ کې ماشوم بچی هغه ته پلار وایي بچی چې کلمه ووایه الف با ووایه نو چې دا خبره ترې لرې کړو او دې په ډېرې منصوبې علما په دې باندې مستقل کتابونه لیکلي دي. نو ځکه الله فرمایي وانه یقینا دا قرآن لحسرة افسوس دی علی الکافرین په کافرانو باندې. وانه یقینا دا قرآن کریم لحق الیقین دا ثابت دی په پوخ یقین سره هیڅ شک پکې نشته. نه وینا د شاعر ده نه د ځان نه دروغ جوړ کړي دي او نه شعر دی او بلکې دا حق دی او ثابت دی. نو چې دا حق ثابت دی نو په دې باندې پس او تا ته راغلی دی نو د الله پاکي بیانوه فسبح او خو مکمل طور باندې هیڅ شک شبه پکې نشته دی. تر هغه وخت نه واله تر دې وخته پورې الله حفاظت کړی دی او انشاءالله قیامت پورې الله د حفاظت ذمه اخیستې ده. هیڅ څوک پکې تغییر او تبدیل نشي کولی. نو فسبح پاکي بیانوه بسم ربک د نوم د رب ستا عظیم چې لوی شان والا دی. سورة الحاقه کې مقصد پنځه نمونې د تخویف د دنیا د مکذبینو چې هغې دنیا کې الله سزا ورکړې وه
هغه چې د الله د قانون خلاف وو دنیا کې الله سزا ورکړله او هیڅ شی په کار باندې رانغی نه دبدبه نه مال نه د دنیا جاه او مرتبه بلکې د هغې سره سره الله هلاک او تباه کړل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله